په داسې حال کې چې چټک انټرنیټ نن د نړۍ د اقتصاد، زده کړو او ورځني ژوند مهمه اړتیا ګرځېدلې، خو کابل کې طالبانو هڅې شروع کړي چې په نوري فایبر انټرنیټ بندیز ولګوي. فایبر نوري د سیده لکه سړک چې په هر یو کلی او باندې ته سړی سړک وغځي. کته فایبر نوري قطع کې د عین معنا لري لکه یو څوک پاخه سړکونه لمنځه یوسي، پلونه او پلچکونه د منځه یوسي. ولې په ډرون باندې هیوادونه اکثر اوس متکی شوي دي؟ انسان هغه 15 مثلا حصه چې دي دا انسان دا ټکنالوژي دا ای آی دا ټول د ډرون او د روبوت سیستم ته ورکی. نو ام دې د وجه انسان به فقط ترشای واک به کم وي، د ډرون واک او اختیار به ډیری، انسان به ترشا فقط هغه ستراتیژیک او مهمه پریکړه به انسان کوي. په همدې اړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له پخواني وزیر ښاغلي احمد شاه سادات سره ځانګړې مرکه لرو. ښاغلی سادات، راځئ له نوري فایبر انټرنیټ څخه به شروع کړو. په دغه وروستیو کې یو ځل بیا طالبان غواړي چې په کابل کې نوري فایبر انټرنیټ بند کړي. راځئ له تاسو به واورو چې نوري فایبر انټرنیټ څه ته وایي، ولې طالبان غواړي چې دغه انټرنیټ بند کړي؟ نوري فایبر خو اصلا یو ټکنالوژي ده چې د ډاټا د انتقال لپاره استعماليږي. په نړۍ کې د ډاټا انتقال دغه ټکنالوژي د ترانسمیشن ټکنالوژي په نوم چې یادېږي، دا څو برخې لري چې د سټلایټ باندې لارې مثلا یا د ټویسټډ پیر ورته وایي د او یا د اپټیک فایبر د لارې یا د فایبر نوري د لارې او یا ریډیو ویو د لارې، دغه 15 لارو باندې ډیټا یو ځای نه بل ځای ته انتقالي. تر ټولو بهترینه او سریع لارې دغه د فایبر نوري ده چې محفوظ ده، مسؤونه ده او ډیره سریع ده. په نړۍ کې چې څوک د فایبر جال په خپل مملکت کې څومره چې ډیر دغه نیټورک لري، هماغومره د دوی هغه ټکنالوژي مسؤونه او باسرعته وي. نو یعنی کچیرته په عامیانه ډول سره وایو فایبر نوري د سیده لکه سړک چې په هر یو کلی او باندې ته سړی سړک وغځي، موټر مثلا ډیټا شو پکې. نو ترانسپورټیشن چې دی دا موټر شو، دا ډیټا او دا سړک غځېدل، قیر سړکونه جوړول هر کیلو او قریو ته دغه مثلا فایبر نوري شو. کته فایبر نوري قطع کې د عین معنا لري لکه یو څوک پاخه سړکونه لمنځه یوسي، پلونه او پلچکونه د منځه یوسي. دغه عین رقم دی، ځکه دا فایبر نوري خپل یو د ترانسپورت یو ذریعہ ده چې د منځه وړي او دا یو مملکت سو کلونه شاتک ته غورځوي. کچیرته نوري فایبر بنديږي، په زده کړو څومره تاثیر لري، په اقتصاد څومره تاثیر لري او په ټوله کې په هغه جغرافیه اوسیدونکو باندې څومره تاثیر لري؟ کچیرته فایبر نوري بند شي، مطلب دا دی چې د افغانستان د ولسونو ټول دغه اقتصاد یعنی تجارت دا په دا ټکنۍ کیږي. بل دا دی چې د افغانستان د خلکو هغه ځوان نسل چې غواړي څوک په اسلامي تعلیمات ترلاسه کړي، څوک عصري تعلیمات ترلاسه کړي، آنلاین درس ولولي، دغه ټول ټکنۍ کیږي. بل دا دی چې د خلکو هغه اسناد لیګل، حتی د افغانستان دولت هغه سفارتونو ته چې مثلا دوی کمیونیکیشن کوي، هغه اسناد لیږي را ډاونلوډ کوي، دغه ټول ټکنۍ کیږي ورسره. او دا په د جغرافیه کې افغانستان په اصطلاح لسګونو کلونو شاته غورځوي. موږ تاسو ګورو چې زموږ د ټول همسایه هیوادونه دغه دوی په ټکنالوژي کې مخکې د ایران وګورو، اوس د امریکایانو سره په ټکنالوژي کې ډغرې وهي او اسلامي هیواد دی. یعنی موږ هم باید دا ټکنالوژي خپل کو څومره چې د ټکنالوژي نه په شا غورځېږو، هماغومره به موږ ضعیفه کیږو. موږ تاسو ګورو چې پاکستان پر موږ باندې حمله کوي، موږ دفاع نه لرو او دغه دفاع نن سبا د زور نه دی چې ټوپ او ټانک او هوایي سیستمونه ولري. دغه د ډرون سیستمونه چې اوس مثلا په عصري جنگونو کې استعمالېږي، دغه خپل یو قوي ځواک ورکوي ضعیفو هیوادونو ته چې د قوي هیوادونو په مقابل کې مقاومت وکړي او دا د ټکنالوژي په مټ کېږي. نن سبا چې کوم جنگونه په نړۍ کې دي، د توپ او د ټانک جنگونو دغه دوره اوس تقریبا ختمېدو کې ده. دا د دې تضمین نه ورکوي چې دوی د برلاسي وي. نن سبا برلاسي په ټکنالوژي کې ده او ټکنالوژي هغه وخت کې کېدای شي چې موږ او تاسو قوي بنسټ ورته ولرو، قوي زیربناوي ورته ولرو چې هغه فایبر نوري د اهمترینه او مهمترینه زیربنا ده، باید دا موږ خوندي کو، نورم پراخه وسات ورته ورکو، نه دا چې موږ دا د منځه یوسو. ولې طالبان ویره لري له نوري فایبر څخه؟ چا ورته شاید دا ویلي چې په فایبر نوري کې
خلک په ټیک ټاک او نورو برنامو کې غلط معلوماتونه ګوري، مګر دا هغه ډیر ضعیفه کوچنی نقطې دي. دلته باید د هیواد هغه د ټولو ولسونو هغه اصلي مشکل ته باید سړی وګوري. مثلا آنلاین تعلیمونه درسونه خلک کولی شي چې د انټرنیټ د لارې زده کړي. هغه ټیلی میډیسن لرې فاصلونه مثال کولی شي چې خلک په افغانستان کې شخصي شفاخانې جوړې کړي د هند او سعودي عربستان او امریکا او مختلفو ځایونو سره نور شفاخانو سره تړلې وي. دلته د خلکو تداوی وشي، نسخې ورته ولیکل شي او یا تجارتونه مثال سړی پر مخ بوزي. دغه لوی مهمه نقطې دي. او بل دا ده چې د ټکنالوژي لپاره افغانستان باید ټکنالوژي ولري. که چېرته ټکنالوژي ونه لري افغانستان او دا د ډرون خصوصا د ډرون ټکنالوژي AI ټکنالوژي خپله نه کړي، نو افغانستان نه دا چې په لسګونو کلونه شاته پاتې کېږي، بلکې د دې توان نه لري چې دا خپله جغرافیه بیا وساتي. نو په دې اساس باندې دا د افغانانو لپاره افغانستان موجوده نظام لپاره دا مهمه ده چې دوی د ټکنالوژي باید خپله کړي. دوی د باید کوشش وکړي چې د انټرنیټي خدماتو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. حتی نور شرکتونو دې ته اړ کړي چې په افغانستان کې فایبر نوري وغځوي، ځکه فایبر نوري خو د دوی مستقیم کنټرول لاندې دی. دلته کولی شي چې دوی هغه فایروالونه نصب کړي او د سایبر سکیورټي ټکنالوژي باندې دوی کولی شي چې عام تام کنټرول ولري. ریډیو ویو او مایکروویو خو خو لا د هغوی کم کنټرول ور باندې ډیر سخت دی. فایبر باندې خو دوی اسانه کنټرول کولی شي. نن سبا فایبر اکثره د افغان ټیلیکام دی او افغان ټیلیکام دولتي شرکت دی. بله یعنی امنیتي لحاظ هم کومه اندېښنه نشته چې طالبان مثلا په دې برخه کې اندېښنې ولري. په هر حال ښاغلی سادات، تاسو چې هغه وخت د مخابراتو وزارت سرپرست وئ، څومره نوري فایبر برخه کې کار شوی په تېرو 16 کلونو کې؟ څومره پرمختګ شوی په دې برخه کې؟ فایبر نوري تقریبا په هغه وختونو کې 4 میلیونه ډالر یوه پروژه کې چې حلقوي رنګ دی په هغه کې انویسټمنټ شو. بیا 40 میلیونه ډالر د جنوب CCN1 ورته ویل، په هغې کې مصرف شو. بیا CCN2 کې هم دغسې میلیونونه ډالر مصرف شول. بیا د مثلا کونړ ته فایبر وغځول شو، زما په وخت کې کونړ ته فایبر وغځول شو، کاپیسا ته وغځول شو، د غلام خان بندر فایبر جوړ شو، ترمیم شو، هغه لاره باندې فایبر تطبیق شو. یعنی په افغانستان کې مونږ فقط په هغه وختونو کې 9 ولایته پاتې وو، نو ټولو ولایتونو ته فایبر غځېدلی وو. اوس راځو که په دې باندې بحث وکړو چې مثلا انټرنیټ پورې بانکونه، د بانکي سیستم، د زده کړو، اقتصاد، ګمرکونه هر څه تړلي دي. آیا بدون له انټرنیټه ژوند امکان لري په اوسنۍ زمانه کې؟ پخوا خو داسې وو چې ټول سیستمونه کتبي وو، کمپیوټر نه و او خلکو فقط د کاغذ او د پوسټ لیږلو، مکتوبونه به پوسټ لیږل. اوس نن سبا د ټکنالوژي په زمانه کې دا هیڅ امکان نه لري چې د یو هیواد د پرمختګ کې د هیواد هغه چارې باید مخکې لاړ شي بغیر د ټکنالوژي نه. نو په دې اساس باندې دا ډېر مشکله ده چې نظام دی بغیر د انټرنیټ او ټکنالوژي نه وچلیږي. مثلا تاسو خپله چې یادوري وکړه د افغانستان ګمرکاتو سیستمونه شو. په افغانستان کې د ټولو ولایتونو کمیونیکیشن، د ټولو سفارتونو کمیونیکیشن، د وزارت خارجه سره د افغانستان د خلکو تجارتونه او بانکي سیستمونه، نړیوال بانکي سیستمونه، دغه ټول د انټرنیټ د لارې، د ټکنالوژي د لارې سره را نښلول شوي دي. که چیرته انټرنیټ او ټکنالوژي نه موږ لرې پاتې شو، مطلب دا دی چې د افغانستان دغه موجوده سیستم ورو ورو په تدریجي ډول سره د منځه ځي. هغه کوم بانکونه چې دي هغه مثال په تدریجي ډول موږ د لاسه ورکوو. ولس بیخي د فقر سره او د بدبختۍ سره مخ کیږي. د ټکنالوژي یوازې دا نه دی چې صرف تا ته یو قوت درکړي، بلکې دا السو همدارنګه اقتصادي قوت درکوي. ټکنالوژي د لارې کولی شي چې سړی آنلاین خلک نفقه پیدا کړي، ځان ته کاروبار شروع کړي ځان ته. نو په دې اساس باندې بغیر د انټرنیټ دا ډېر نشونه ده چې یو نظام دی هم ځان نه دفاع وکولی شي او هم د مخکې لاړ شي. ولې په دغه وروستیو کې ډرون زیات مهمه شوي دي؟ ولې په ډرون باندې هیوادونه اکثره اوس متکي شوي دي؟ اصلي د ډرون ټکنالوژي هغه وخت کې پرمختګ وکړو چې په 1990 کال کې دوی د MQ1 په نوم باندې
MQ-1 پریډیټر په نوم باندې یو ډرون افغانستان ته راوستو او هلته په افغانستان کې دوی جاسوسي شروع کړه په 1990. دغه ډرونونه د کامرو د GPS او د سټلایټ سیستمونو باندې مکمل سمبالې وي. نو دوی په 1990 کې لومړی ځل په افغانستان کې دغه ډرون استعمال کړ او بیا وروسته دغه ډرون ته انکشاف ورکړ. همدغه افغانستان کې د جګړو دپاره دوی وروسته انکشاف ورکړ چې د سپتمبر د 11 وروسته البته دوی زیاته توجه د ډرون ته ورکړه او دا د امریکا د تروریزم سره د مبارزې په ضد هغه پالیسي کې را داخله شو د ډرون ټکنالوژي او دوی د AGM 114 په نوم باندې بل ډرون تیار کو چې هغه هیل فایر میزایل درلودل، یعنی هم نظارت کو هم انکشاف او هم انداخت کو او دای په افغانستان کې، په عراق کې، په پاکستان کې، په یمن کې، دغه سومالیا کې دا ډرونونه دوی استعمال کړل. خو بل اخر هغه اصلي انقلاب د ډرونونو چې هغه د 2010 او د شلو په منځ کې شروع شو چې کله مثال چین، ایران، امریکا او روسیا او اسرائیل دغه ټولو د ډرون ټکنالوژي ته مخه کړه. مثلا د ترکانو هغه TB2 په نوم باندې چې کومه دوی سار ډرون درلودو په سوریه کې استعمال کړه، په ناګورو کارباخ کې استعمال کړه او بیا بل اخره دغه د اوکراین جګړه کې موږ او تاسو ولیدل چې ډرون بیخي زیات مخکې لاړ، حتی تصور نه مخکې د لویو قدرتونو تصور نه مخکې زیات ډرونونو ته توجه شوه. دلته بحري ډرونونه استعمال شول، دلته خودکش استعمال شول، دلته د نظارت استعمال شول، د بریدونو استعمال شول. یعنی د اوکراین جګړې دغه موږ تاسو او د نړیوالو ته دا وښوده چې راتلونکي جګړې د ډرون په واسطه دي او نړیوالو د زیات انویسټمنټ د ارتفیشل انټیلیجنس یعنی د AI په واسطه د ډرونونو ته مخه کړله او راتلونکي ډرونونه به ټول په AI سمبال وي. بله ښاغلی سادات، لکه تاسو یادونه ورته وکړه چې حتی ځینې داسې وي چې خپله ځان الوزوي، یعنی ځانمرګي ډرونونه دي. په دې برخه کې ایران ډېر لاسته راوړنې درلودلې چې حتی ویل کېږي له روس سره هم مرسته کړې د اوکراین په جنګ کې. آیا ویلی شو چې روان جنګونه به د ډرون جنګونه وي؟ بیخي راتلونکي جنګونه ټول د ډرون جنګونه دي. دغه د مثلا تاسو یادوري وکړه دا توپ، تیارې، ټنګونه دا به څه کېږي چې بالاخره د ډرون جنګ کېږي؟ راتلونکي جنګونه دغه د ډرون د AI چې دی اصلا راتلونکي ټول جنګونه د AI په واسطه تنظیمیږي. AI چې دا د ډرون هغه راتلونکي تعریفوي. AI کولی شي چې مثلا د خودسرانه وجنګیږي، خپل هدف وټاکي، خپل د برید مسیر وټاکي، خپل برید وکړي او خپل بیرته مرکز ته راستانه شي. او AI کولی شي چې حتی هغه زمینی روبوت فوزونه چې دي هغه او د ډرون او د سایبر په منځ کې همغږي وکړي. یعنی ډرون به حمایت کوي او لاندې په ځمکه کې به دغه روبوتي عسكر جنگيږي، روبوتي عسكر بمري، قومنده او واک ټول د AI په لاس کې به وي. یعنی ډرون ټکنالوژي ته ډیر واک ډرونونو ته سپارل کیږي. انسان به پاینده کې فقط دومره وي چې هغه اخیری پریکړې او د ستراتیژیکي تصمیمونه به انسان نیسي، نور فیصله او دغه د برید حمله او د انسان وژل دا ټول به ډرونونه کوي. ډرون ته به مثلا بایومټریک معلومات د یو انسان ورکړل شوی وي، هغه مشخصات ورکړل شوي، ډرونونه به ګرځي تر هغې پورې چې دغه انسان پیدا کړي او د منځه یوسي. او چې کله د منځه یوړو ډرونونه به د نورو ډرونونو ته معلومات ورکوي چې فلانې کس د منځه لاړو، تاسو د نورو باندې متوجه شئ. یعنی د ډرونونو په منځ کې هماهنګي دغه د ګروپي ډرونونو او همدا ډول د خودسرانه جګړې ساري چټکې او ډیر دقیق حمله به د ډرونونو په واسطه هغه هیوادونه چې د ټکنالوژي د AI او د ډرونونو او د سایبر هغه جوړښت صحیح ترکیب کی هغه به کامیاب وي. او هغه هیوادونه چې دغه د ډرونونو او د ټکنالوژي څخه وروسته پاتې وي دا به ډیر کمزوري وي. ځکه راتلونکي جګړې ټولې د ډرونونو په واسطه دا یوازې ډرون اسلحه نه ده، بلکې ډرون د راتلونکو جګړو فلسفه، د ستراتیژیک او د تاکتیک بدلوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو ولیدل پخوا د ټانکونو او د توپونو
د تور او د زغرو جګړې ته بدلون ورکړ نو راتلونکي جګړې ډرونونه دغه د تیارو او د توپونو او د ټانکونو د دې ته بیخي د مسیر ته بدل تغییر ورکوي یعنی راتلونکي جګړې به ټول د اتومات وي ټول به د ډرونونو په واسطه وي ډېرې چټکې به وي او ډېر ارزانه ډرونونه به تولید شي حتی دومره ډرونونه به تولید شي هغه ګروپي ډرونونه حتی د ډرونونه به کولی شي چې په د جیټ تیارې چې کله ځي د دوی خوا کې به د په نوم د مثلا فلای مان ډرون دی چې د فلای وینګ مان په نوم باندې هغه به د نورو جیټانو تیارو سره ځي او هلته به ورسره اضافه میزایل به ورسره وړي د هغې دفاع به کوي رادار سیستمونه به جمع کوي کنټرول مخشوشي او کشفي عملیات به کوي د ډرونونه او د پلین د جیټ تیارو حفاظت به کوي یعنی ډرونونه په آینده کې ډېرې ټکنالوژي کې ډېر د آی د لارې ډېر مخکې ځي حتی ډرونونه کېدای شي د کبانو په شکل وي ډرونونه کېدای شي چې د حشراتو د مرغانو په شکل باندې جاسوسي لپاره پرمختګ په حالت کې بله یا د پرمختګ په حالت کې خی نورم پرمختګ وکړي خو یو حالت دا ده چې مثلا یو ډرون چې شاوخوا 10,000 ډالر قیمت لري راپورته کېږي یو دفاعي سیستم چې میلیونونه ډالر ارزښت لري سلګونه میلیونونه ډالر ارزښت لري له منځه وړي څنګه دغه ډرون کولی شي د قوي او د ضعیفه هیوادونو توازن سره بدل کړي داسې دا چې دغه ډرونونه قوي هیوادونه دوی مثلا ټانکونه توپ زغروال د هر څه لري او قوي دي ضعیفه هیوادونه د ارزانه ډرونونو د لارې کولی شي چې مکمل دغه بالانس بدل کړي قوي هیوادونه به فقط هغه دودیز برلاسي لري او نور ضعیفه هیوادونو ته ډرونونه دا چانس ورکوي چې دوی مقاومت وکړي د قوي هیوادونو په مقابل کې ځکه دا ارزانه دي او د ارزانه ټکنالوژي د ډرون په واسطه چې د 1000 او 20,000 مثال ارزښت لري دوی کولی شي چې په میلیونهاو ډالرو قیمتي تیارې توپ او ټانکونه د منځه یوسي اوس نن سبا د ډرون د لارې دغه ټول تیارې او توپ دوی خپل په خطر کې دي نو همدا وجه ده چې قوي هیوادونه اوس به دا فکر کوي چې څنګه د ارزانه ډرونونو په مقابل کې دوی څنګه ستراتیژي بدل کړي او دفاع وکړي او ارزانه او د کمزوري هیوادونو ته دغه قوت بخل کیږي چې دوی د ډرون د ټکنالوژي د وجې هغه هوایي ځواک باندې بدل شي یاندا سه ویل شو چې په راتلونکي کې هغه هیوادونه به پوځي برلاسي ولري کوم چې زیات ډرونونه ولري یا زیات ډرون تولید کی هغه هیوادونه چې ټکنالوژي خپل کی او د ټکنالوژي د پرمات د ای آی سایبر او د ډرونو جوړښت ترکیب کی هغه به غختلی وي هغه به په دفاع کې په هوایي ځواک کې غختلی وي او هغه هیوادونه چې دغه د ډرون ټکنالوژي ونه لري هغه به ضعیف وي او موږ تاسو ګورو چې نن سبا د ټولو هیوادونو دغه د ټولو هغه هیوادونه چې دوی په اصطلاح د جګړو لپاره لیواله دي هغه ټول ډرون ټکنالوژي خپل کړي دغه ایران اوس تاسو وګورئ ارزانه او اسانه ډرونونه تولیدوي چې په ډیر پراخه پیمانه باندې دوی کولی شي صادرات هم کی او په ډیره پیمانه تولید کی او همدغه ډرون ټکنالوژي د چې ایران ته دغه اجازه ورکړه چې په سیمه کې یو اغیزناک رول ولوبوي او دوی دغه امریکایانو ته وښوده چې ستاسو قوي ټکنالوژي قوي اسلحه او سیستمونه دغه زموږ د ډرون په مقابل کې سم نشي کول راتلونکي ډرونونه مثلا د په هایپرسونیک سمباليږي راتلونکي ډرونونه دا کولای شي چې مثلا د انسان او د ماشين په منځ کې کاملا همغږي وي دا سم ویل شو چې ډرون پر راتلونکو کې 15 کال 10 کلونو کې په د جنگ په میدان کې د انسان ځایونه ونیسي امکان لري دا ډرون به ډیر ژر ممکن نه دی چې د انسان ځای ونیسي خو د انسان رول کموي ځکه ډرون به خپل هدف ټاکي ډرون به خپل د برید مسیر بدلوي تنظیموي او ډرون به خپل برید کوي ډرون به خپل نور ډرونونو ته خبر ورکوي او ډرون به خپل بیرته مرکز ته ستنیږي نو دغه ټول حتی مثلا د انسان هغه 15 مثلا حصه چې دي د انسان د ټکنالوژي د ای آی دا ټول د ډرون او د روبوت سیستم ته ورکی نو ام د وجه انسان به فقط ترشای واک به کم وي د ډرون واک او اختیار به ډیری انسان به ترشا فقط د استراتیژیک او مهمه پریکړه به انسان کوي
بله. نور چې د نو ټول کارونه به د ماشين د لارې پر مخ ځي، یعنی انسان او ماشين په آینده کې به په ګډه کار کوي. بله ښاغلی سعادت، یو بله موضوع هم ده یا اندېښنه ده په دې برخه کې چې مثلا د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا که پراخېږي، مثلا دا د ډرون موضوع یادونه تاسې وکړله، که ډرون سبا داسې کېږي چې عام کېږي، حتی د وسلوالو ډلو هغه ډلې چې ترهګریز فعالیتونه کوي د هغوی لاسته لویږي، څومره ګواښونکی ده؟ دا واقعا یو جدي ګواښ دی او یو جدي خطر دی چې نړیوال هم ورڅخه اندېښنه لري. مثلا ترهګري، هدفي وژنې او وړو ګروپونو، نړیوالو ترهګرو ګروپونو هغه ډرون ورته یو اضافه قوت او ځواک ورکوي. دوی کولی شي چې د کواد کاپټر په واسطه او د چاودیدونکو توکو دخوا دوی کولی شي چې مثال ډرونونه جوړ کړي، لکه څنګه داعش جوړ کړل، په عراق کې استعمال کړل، په سوریه کې استعمال کړل، یا ټي ټي پی چې په پاکستان کې ځینې بریدونه وکړل، او په همداسې په سومالیا کې یعنی واړه ګروپونه په ډېر ارزانه دغه ډرونونه جوړوی شي او استفاده ترې کولی شي. او له دې څخه ورهاخوا بله دا ده چې مثلا د مثال په توګه په افغانستان کې قبیلې، یو قبیله د بل قبیلې په مقابل کې استعمالولی شي، یوه کورنۍ د بلې کورنۍ په مقابل کې استعمالوي، ځکه د ډرون ټکنالوژي چې څومره وخت پرې تېرېږي دا بیا ارزانېږي او خلک یې استفاده کولی شي. دا د جاسوسۍ دپاره استفاده ترې کېدی شي، د کشف دپاره کېدی شي، د حملو دپاره کېدی شي. نو په دې اساس منفي اړخونه هم لري. یعنی د ډرون چې څومره ارزانېږي او چې کنټرول کې نه وي، دا یو جدي خطر دی نړیوالو ته، او نړیوال هم په دې اندېښنه دي چې دا به د ترهګرو لاس ته غورځېږي او ډېرو ګروپونو همدا اوس استعمال کړی او په آینده کې به یې هم استعمالوي. یعنی هغوی به کولی شي چې په ډېر هغه ارزانه ټکنالوژي باندې یو ستراتیژیکه صدمه نورو ته ورسوي. بلې راتلونکو لسو کلونو کې ښاغلی سعادت، تاسو مصنوعي ځیرکتیا یا په ټوله کې دا ډرون انټرنیټ کوم ځای کې ګورئ؟ څومره په راتلونکو لسو کلونو کې په نړۍ کې د انسانانو وضعیت یا د نړۍ وضعیت بدلیږي ورسره یا بدل شوی به وي ورسره؟ ډرون په میاشتو به په هوا کې وي او هلته به مثلا کولی شي د سپوږمکۍ رول ادا کړي یا هلته د کمیونیکیشن سیستم رول ادا کړي ډرون لارې. او ډرون کولی شي چې د کورونو تلاشي وکړي، لکه دا واړه ډرونونه کولی شي چې کورونو ته مثال داخل شي، کشفي عملیاتو کې کورونه تلاشي کړي، بلډینګونه تلاشي کړي. او همدا ډول ډرون کولی شي چې د په اصطلاح د کومکي مرستو رسولو، چیرته سیلاب ځپلي وي، چیرته مشکلات وي او څوک د خاورو لاندې وي ځمکې، نو د ډېرو حرارتي سنسرونو د لارې هلته انسانان پیدا کړي، مرستې ورسوي. هغه ځایونو ته چې موټرې نه ځي، د ډرون د لارې مرستې هلته ورسولی شي. او همدا ډول ډرونونه پرمختللي په نظامي برخه کې مثلا دوی بحري اوبتلي ډرونونه پیدا شي، جوړ سي او انکشاف وکړي. او په عین وخت کې دغه هغه ډرونونه چې بریدونه کوي په هایپرسونیک په اسلحو سمبال شي، هایپرسونیک، او په عین وخت کې دغه د انسان او د ماشین د ډرونونو په منځ کې کمیونیکیشن زیات شي، سایبري ډرونونه زیات شي. راتلونکي کې حتی دغه ټول نظامی بریدونه، عملیاتونه، دغه ټول واک ډرون ته سپارل کیږي. انسان به فقط په صرف د یو ناظر وي، ګوري به کنټرول او منیجمنت لپاره، هغه نهایي فیصلو لپاره به انسان مخکې ځي. نو ټول حملې به د ډرون او د روبوټي فوزونو د لارې کیږي. یعنی راتلونکي کې ډرون نه یوازې اسلحه بلکې د جګړې هغه فلسفه، مسیر او تاکتیک بدلوي. بله ښاغلی سعادت، د وروستي سوال په حیث، آیا په افغانستان کې اوس چې طالبان واکمنان دي، طالبان کولی شي چې ډرون جوړ کړي، خپل تولید ولري په دې برخه کې؟ هغه څه چې یو څه موده مخکې دوی ویل چې ځینې ډرونونه جوړ کړي، په پاکستان باندې بریدونو کې استفاده وکړه. ستاسو معلومات په دې هکله څه دي چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې په کور دننه په افغانستان کې ډرون جوړ کړي؟ په افغانستان کې خو یو تعداد د ډرونونو پرځې، د کامیکازې ډرونونو پرځې چې کامیکازې سویچبل چې ورته وایي، سویچبل 300، د هغې پرځې په باګرام کې مثلا پاتې وي. ممکن طالبان د هغوی ترمیم کې بعضې انجینران، تخنیکي کسان ولري، هغه به یې جوړ کړي وي. خو تر څو پورې چې ټکنالوژي خپله نه کړي، راتلونکي نسل باندې ټکنالوژي ټریننګ ورنه کړي، تربیه نه شي،
نو ناشونې ده چې طالبان بیا مخکې لاړ شي ځکه ډرونونه پرمختګ کوي د ای آی ټیکنالوژي له طریقه او که چیرته همداسې حالت وي لکه اوس نو ناشونې ده چې طالبان دي آینده کې خط ډرونونه جوړ کړی شي. که موجوده ډرونونه وي دا به هغه ډرونونه وي چې د امریکایانو نه په باګرام کې پاتې ډرونونو پرځای وي، هغه به ترمیم کړي وي او هغه به په اصطلاح جوړ کړي وي او دې نه اضافه بیا نور نشي کولی. ډیره زیاته مننه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر ښاغلی احمدشاه سعادت کورودان. ډیره مننه. ژوندی اوسئ.